ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. محترم مشرانو کشرانو ورونو، الله رب العالمین په دې آیات کې فرمایي: ولقد کرمنا بني آدم. الله وی ما د آدم بچو ته علیه الصلاة والسلام تاسو ته او مونږ ته الله وی ما عزت ورکړی، دا ما عزت من کړي. ولقد کرمنا، الله وی تحقیق سره یقینا ما د آدم بچو ته هغه چاته چې د آدم علیه السلام اولاد دی، د هغې نه پیدا دي، الله وی ما دوی ته عزت ورکړی. دا عزت الله هغه چاته ورکړی چې هغه ذی روح دی، سا اخلي، تنفس کوي، اشرف المخلوقاتو کې دی. اشرف المخلوقات هغه څوک دي چې هغه د آدم علیه السلام او حوا علیه السلام د هغې نه پیدا دي، الله پیدا کړي. دغه عزتمن خلک دي، الله دوی ته عزت ورکړی دی. او د عزت وجه څه ده؟ نو الله د عزت وجه مونږ ته ښودلې ده، هغه ده چې زمونږ د پیدایش کوم مقصد دی، د خلقت چې کوم مقصد الله راکړی دی مونږ ته، مونږ یې پیدا کړي او د دې د وجې نه الله مونږ ته عزت راکړی. هغه څه دی؟ هغه دا دی، الله فرمایي سورة الزاریات کې: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پیریان او انسانان الله وی ما د بل څه دپاره نه دي پیدا کړي، مقصد غرض زما د پیدایش د انسانانو نه هغه دا دی، الله وی چې دا زما بندګي وکړي. الله وی دا پیریان او انسانان چې ما پیدا کړي مقصد سره یوازې او یوازې هغه د الله بندګي ده. د دې بندګۍ د وجې نه الله مونږ ته عزت راکړی، مونږ یې اوچت ګرځولي، مونږ ته لوړ مقام راکړی دی، وجه همدا ده، بله نشته. خو اکثر خلک، اکثر ملګري، دوستان، هغوی ځانونه بې عزته کړل، ځانونه سپک کړل، ځانونه کمزوري کړل، او هغه عزت چې الله دوی ته ورکړی، الله وایي ولقد کرمنا بني آدم. هغه عزت چې الله وایي ما د آدم بچو ته ورکړی، د هغې کیټګرۍ نه ځان را لرې کو، د هغې مقام نه ځان را لرې کو. وجه څه وه؟ هغه لار چې الله مونږ ته ښودلې وه، هغه څه چې الله مونږ ته راکړي وو هغه مو پرېښودل. الله وایي که نه: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مونږ د الله بندګي پرېښوده، د الله قانون مو شاته وغورځو، د الله قانون قرآن هغه مو شاته که، د الله د رسول خبرې مو شاته کړې، د معشري چې کوم اصول هغه مو ختم کړه او په بې عزتۍ کې ورلو، په بل څه کې مو عزت لټول شروع کړل، شهرت لټول مو شروع کړل. نو الله وایي چې دا خلک زما د قانون نه هټ کر لاړه. په دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الناس، الصحة والفراغ. 2 نعمتونه الله دوی ته ورکړي، د هغې نه پیدا دي، الله پیدا کړي. الله وی ما د آدم بچو ته علیه السلام اولاد دی، د هغې نه پیدا دي، الله وی ما دوی ته عزت ورکړی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای درود وای صلی الله علیه وسلم څه فرمای نعمتان دو نعمتونه دي مغبون فيهما كثير من الناس د الله رسول وی ډیر خلق د دې نعمتونو نه هټ کر روان دي د دې نعمتونو شکریا نه ادا کوي کم نعمتونه دي الصحة والفراغ یو روغ صحت ته تندرستی دا خ جسم دے جسامت دے او بل والفراغ فارغ او وقت در سره دے دا اللہ رسول وی دا دو نعمتون دی او اکثر خلق پدی کی دا دی نعمتون ناشکری کئی دا دی ناشکری دا وجنا اللہ رب العالمین بیا دوی رانی سی دا شیطان پا جال کے راشی او اگا عزت چی اللہ دوی تور کڑے اغتی واقع سوچو کئی بدی خبره باندې مونږ او تاسو ته الله صحت را کړي دا صحت خرابول دا زما او ستا په لاس کې ده الله فرمای فهدیناه النجدین الله وی ما دوی ته د دوو لارو هدایت کړی دی ورښودنه مې ورته کړې ده یو لاره نیکي ده بله د بدۍ لاره ده د ادم بچیا که په نیکۍ باندې ورلی په سمه لار باندې ورلی نو الله به عزت درکي لوړ مقام به درکي وبه دې ځلی د معاشرې یو بهترین شخصیت یو پرسنالټي به درنه الله جوړه کي او که چېرته د دې عزت دې ونه که لاره دې ونه پېژانده په غلطه باندې ورلې نو د معاشرې کمتره بدترینه بیکاره سپک او رزیل انسان به د ځان نه ته په خپلو لاسونو باندې جوړې او دا زه نه ویم بلکې الله وایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس په دې ځمکه کې په لمده کې په وچه کې الله وایي کم فساد چې راځي کم نقصان چې راځي د دې وجه څه ده وجه صرف دا ده چې زما او ستا د لاسونو د وجې نه زما او استاد غلطو کارونو د وجنا الله وی د ادم بچیا استاد غلطی د وجنا استاد ظلم د وجنا استاد ځان د تبا کولو د وجنا الله رب العالمین په دې ځمکه کې ظلم پیدا کی نقصانات راشي رزق کم شي د زما او استاد وجنا د بل چا د وجنا نه نو الله رب العالمین فرمایي فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا الله وی دې د ادم بچو ته بنی نوع انسانیت الله وی ما د دوو لارو ښودنه کړې ده یو نیکي ده بله بدي ده د ادم بچیا که عزت غواړي په نیغه لار باندې لاړ شه هغه لار چې الله د الله رسول موږ ته ښودلې او د ادم بچیا که بې عزتي غواړي ځان دې عزتمن نه یې خوښ په هغه لار باندې لاړ شه چې الله رسول د هغې نه ما او تا منع کړي د الله رسول ما او تا ته وایي دا وکړه مونځ وکړه پنځه وخته باید مونږ یې وکړو په دې کې عزت دی د الله رسول وایي جهاد وکړه باید وکړو په دې کې عزت دی د الله رسول وایي حج د بیت الله وکړه پنځه وخته مونځ کوه زکات ورکوه روژه نیسه همدغه رنګې د مسلمانانو سره مرسته کوه مسلمان ته تکلیف مه ورکوه دې کې عزت دی که دا دې وکړو الله به عزت درکړي الله به دې اوچت کړي عاجزي کوه دې کې عزت دی او که چېرته مونږ دا نه کوو الله وایي دوه لارې مې ورته ښودلي یو د جنت بل د جهنم یو د تقوا بله د بیکاری یو د عزت بله د ذلت نو که په دې باندې لاړو عزت شهرت مالداری د دنیا هر نعمت به الله موتا ته راکړي او په آخرت کې به الله جنت راکړي او که په دې باندې لاړو بې عزتي بې سکوني غلا ډاکا او آخرت کې به الله رب العالمین مونږ جهنم ته ورغورځوي دا الله مونږ ته چوایس راکړی انسان الله پیدا کړی بیا یې ورته دوه لارې ښودلي دغه لاره
کمرې ته تللی ده، دا لاره لاندې تللی ده. نو که ته ځان غر کې د چپ نه ودانګه ځان به تباه او برباد کړي. مونږ ته الله ښودلي په دې دوو کارونو کې محترم مونږ اکثر ناشکري کوو. الله مونږ ته صحت راکړی، نن په دې معاشره کې ما او تا د خپل صحت سره دشمني کړې که نه مو ده کړې؟ ما او تا ځان تباه کړی، ځان مو رسوا کړی. هغه عزت چې الله ما او تا ته راکړی دی، الله وایي اشرف المخلوقات دي دا خلک. الله وایي عزت مې ورکړی دی. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. الله وایي تاسو غوره امت وئ، د ادم بچو د محمد رسول الله امتیانو صلی الله علیه وسلم تاسو غوره وئ. وجه دا ده چې تاسو کې هغه کوالټي کوانټیټي هغه معیار او مقدار دی چې په هغې باندې لاړ شئ، چې په هغې باندې نه ځئ، نو بیا ذلیله به هم تاسو وئ، رسوا به هم وئ، د بل د لاس د لاندې به هم وئ. کله په د پل لاندې، کله په ویڼۍ کې، کله په ډیران باندې هر یو سړی به تا ته بد ګوري، په بده سترګه به درته ګوري. هر یو سړی به وایي دا نشهي دی، دا پوډري دی، دا دی. څوک به اعتماد د 1 روپۍ در باندې نه کوي، بلکې کوشش د خلکو به دی چې ومو وهي، ومو نیسي، پولیس ته مو ورکي، اسپتال ته مو ورکي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ما او تا خپل عزت نه دی پېژندلی. دا خبره ذهن کې واچوي، د خپل ځان اهمیت او قدر وپېژنو. مونږ چې په دې معاشره کې اوسېږو، مونږ د دې معاشرې حصه یو. نو ځان ذلیله کول او ځان عزتمند کول دا ما او تا ته الله رب العالمین راکړي. نو اوس تاسو ووایئ چې تاسو ځان عزتمند کړی که ځان مو ذلیله کړی؟ تاسو ځان عزتمند کړی که ځان مو ذلیله کړی؟ تاسو په معاشره کې ځان د 2 روپو ګرځولی دی. وجه څه ده؟ په خپلو لاسونو باندې، په دې لاس باندې تا سیګرټ لګولی، په دې لاس باندې د پوډر څکړي، په دې لاس د چرس کړي، په دې د ځان ته هغه انجکشن لګولی، په دې لاسونو د آیس کړي، په دې لاسونو د خلکو نه غلا کړې ده، په دې لاسونو باندې د خلکو چپړې پټې کړي، په دې لاسونو باندې د جومات نه لوټې پټې کړي، د جومات بمبې مو ماتې کړي دي. وجه دا ده چې الله تاسو ذلیله کړئ نن. او دا ذلت همیشوالی نه دی، بلکې که ځان عزتمند کول غواړئ، د دې ذلت نه ځان ویستل غواړئ، محنت وکړه، ځان باندې سخته تېره کړه، د مور پلار لحاظ وکړه، د بچو لحاظ وکړه، د معاشرې د خلکو لحاظ وکړه، هغه د تربورولۍ لحاظ وکړه چې هسې نه پلار ته مې څوک پیغور وکړي، ورور ته مې څوک پیغور وکړي، بچو ته مې څوک پیغور وکړي. دې ته خیال وکړه. که خیال دې وکړو، لږه سخته دې په ځان تېره کړه، دې نشو نه، د دې بربادیو نه دې ځان وساتو. الله به عزت درکړي. د معاشرې په هغه افرادو کې به راشي چې هغه عزتمند دي، او چې دلته دې په ځان باندې سخته تېره نه کړه، تکلیف دې تېر نه کړو، د مور پلار پیسې دې حرامې وګرځولې، د اسپتال د عملې سره دې هغه شان روابط برابر ونه ساتل، د دوی پیسې دې هم حرامې وګرځولې، د دوی هغه خواري ته ضایع کړه. نو بیا مه وایه چې زه د ادم بچی یم، د محمد رسول الله امتی یم صلی الله علیه وسلم. بیا دا مه وایه زه پښتون یم، بل وایي زه پنجابی یم. نه، بیا دې کې عزتونه نشته. ذلیله یې، ذلیله وي او ذلیله به یې همیشه. او که چېرته خواري دې وکړه، ځان سره دې وعده وکړه، عهد دې وکړو، لوز دې وکړو چې راغلی یم، علاج به مې کېږي، علاج شروع دی، سختي تېروم په ځان باندې، د ځان نه به عزتمند سړی جوړوم. نو والله
ستا پشان ځوان ستاسو پشان خلک د دې سنټر نه د بل نه د دې هسپتال نه د بل نه وتی دي هغوی نن په معاشره کې مثبت کردار ادا کوي نن ورته څوک پوډري نه وایي نن ورته څوک نشهیي نه وایي نن ورته څوک پیغور نه ورکوي ستا د وجې نه چې ستا بچي ته څوک پیغور کوي ستا مور ته پیغور کوي ستا پلار ته پیغور کوي ستا ورور ته پیغور کوي ستا تربور ته پیغور کوي او ورته وایي چې ته پوډري پلار یې ستا پلار پوډري دی ستا ورور پوډري دی ستا پلار نشهیي دی نو دا ته برداشت کولی شي برداشت نشي کولی هله چې ستا عقل سلیم وي ها اوس یې برداشت کولی شي ځکه په عقل دې پردې راغلي دا پردې لرې کا وعده وکړه ځان سره کوشش وکړه ځان کې هغه جذبه راوله چې د دې ځینه به وځم دا منفي کارونه دا به ختموم او د معاشرې په هغه افرادو کې به راځم چې هغه عزتمند دي هغه اوچت مقام والا دي هغه لوړ مقام والا دي خبره ذهن کې واچوئ د سوچ خبرې دي دا بدن ما او تا ته الله را کړی دا د الله امانت دی د دې بدن لحاظ وکا د دې قدر وکا د دې عزت خیال وساته الله رب العالمین ما او تا ته را کړی دا بدن زما او ستا نه دی دا الله مونږ ته امانت را کړی دی الله سورة البقره کې فرمایي چې د دې بدن په وجه باندې الله مونږ سره سودا کړې ده د دې بدن به ما او تا خیال ساتو لحاظ به ساتو دا بدن به ما او تا نه خرابو په نشو تماشو باندې په څه ورته وایي دې شي ته انجکشنو باندې په دې باندې به نه خرابو ولی امانت کې خیانت کول د چا کار دی دا د منافقانو کار دی ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څلور داسې خصلتونه دي چې په چا کې راشي کان منافقا خالصا خالص منافق دی دا یو هغه و اذا اؤتمن خان کله چې امانت ورسره ورکړی شي په دې کې خیانت کوي نو ما او تا دا بدن ماته تا تا بل تا الله را کړي دا د الله امانت دی په دې کې خیانت مه کوئ که په دې کې مو خیانت وکړو غلط مو استعمال کو ځان مو بې عزته کو په نشو باندې رالو په بل څه کې مو ځان تباه کو خودکشي مو وکړه ځان ته مو نقصان ورسو الله به د دې امانت تپوس کوي او د الله مخې ته بیا مجال نشته چې ما ورته ودرېږو الله ته د هغې جواب ورکو نو د ادم بچو د محمد رسول الله امتیانو پښتنو غیرتمندو ځوانانو د بدنونو باندې رحم وکئ په ځان باندې رحم وکئ په خپل مور او پلار باندې رحم وکئ په خپلو بچو باندې رحم وکئ په خپلو معاشره کې په هغه افرادو باندې رحم وکئ چې هغه ستا تابع دي تا ته مجبوره دي ستا نه غواړي بل څوک نشته دا د ګپ خبرې نه دي ګوره کله چې انسان د نشې په حالت کې وفات شي الله اکبر الله رب العالمین د انسان جهنم ته بوزي دا د جنت تما دا د نه کوي کله چې د زنقدن وي هغه زنقدن تاسو وګورئ د دوی حالات وګورئ تاسو ته به اندازه وشي چې په ډیران باندې پروت وي او لتې وهي لاسونه وهي نه څوک د تپوس والا شته نه څوک تپوس کوي بلاوارڅو کې خلک واچي ډېر کرته داسې خلک هم شته چې هغه سپو خوړل مرغانو خوړل همدغه رنګې ځناورو خوړل د هغوی بیا چا تپوس نه دی کړی نو د دې بدن د امانت د سره تا خیانت وکړو او که په دغې حال کې ته لاړې د الله مخې ته ورلې د نشې په حالاتو کې د الله نافرمانۍ کې نو ستا ځای بیا جنت نه دی جهنم دی ابد الابد به بیا په دغه جهنم کې سوځي ذلیله کېږي به ملایک دی هلته د الله قانون دی هلته عذابونه دي سختۍ دي تکالیف دي مصیبتونه دي دا بدن د هغې اور بیا د ټینګې نه دی ځان سره سوچ وکړه په دې خبره باندې
نن په معاشره کې ما او تا د مور او پلار خلاف کو، د ورور خلاف کو، د تر بچی خلاف کو، د علماء خلاف کو. ولی کو؟ دی باندې سوچ وکئ محترمو. دغه مور او پلار چې ما او تا ته پیدای په دوی باندې به څه تېرېږي؟ د هغوی په زړه به څه تېرېږي؟ ستا بچی دی، هغې ته تکلیف وررسېږي، ستا په زړه څه تېرېږي؟ ستا کشر دی، ورور دی، مشر دی، به حیثیت ته یو فرد شوی عام، او ستا کشر دا کار کوي، ځان ته نقصان وررسوي، ستا په زړه باندې به څه تېرېږي؟ ته به خفه کېږي که نه به خفه کېږي؟ تا ته به تکلیف در رسي که نه به در رسي؟ ستا د سترګو نه به اوښکې ځي که نه به ځي؟ دغه شان ته هم ورور لرې، خور لرې، مور لرې، پلار لرې، تربور لرې، د ترور زوی، د ماما زوی لرې، په معاشره کې خلک لرې چې ستا د وجې نه خلک ستا مور ته ووایي چې غلی شه د نشئ مورې، ستا خو زوی م نشئ دی. ستا زړه به برداشت کړي؟ ته به برداشت کړي چې ستا د وجې نه ستا مور جاړي، ستا ورور جاړي، ستا خور جاړي؟ والله دا ځای لرې نه دی، دا د الله قانون دی. الله وایي تلک الایام نداولها بین الناس. الله وایي دا ورځې اړوم راړوم د خلکو په منځ کې. نن چې ستا د وجې نه ستا ورور ته تکلیف دی، ستا مور ته تکلیف دی، ستا پلار ته تکلیف دی، ستا خور ته تکلیف دی، والله دا ورځ لرې نه ده چې د دغې ورور د وجې نه به سبا، د دې زوی د وجې نه به سبا، د دې خور د وجې نه به سبا تا ته تکلیف وي. څنګه چې نن ستا د وجې نه هغه تکلیف کړي، سبا به د دې د وجې نه ته تکلیف کړي. سترګې مه پټوه، بل ته تکلیف مه ورکوه، په ځان باندې رحم وکړه، په نورو باندې رحم وکړه. والله دومره ښکلي رشتې دي، دومره عجیبه سکون پکې الله اچولی، که مور ده، که پلار دی، که ورور دی، که خور ده، که ماما دی، که تره دی، دومره عزت، دومره عجیبه خون الله په دې رشتو کې اچولی چې دا په بل چا کې نشته. هغه چا نه تپوس وکئ چې د چا نه وي، چې د چا وي هغه په نعمت باندې نه پوهېږي. الله مکه ته نشه کې په ډیران ناستې او ستا مور خبر راشي چې مور دې وفات شو، الله اکبر، پلار دې وفات شو، ورور دې وفات شو. مونږ ډېر ولیدل اکثر ځوانان وجاړي، فریاد وکړي. دا به برداشت کوئ؟ تاسو د دې تکلیف به تاسو برداشت کوئ؟ چې داسې یو خبر راشي ستا مور ته، ستا پلار ته، ستا ورور ته چې یاره جیا پلانکې بچی چې نشې کوله په پلانکي ډیران کې پروت دی، مړ دی، ورشي. الله اکبر. دا مور به برداشت کی، دا پلار به برداشت کی، دا ورور یې نشي برداشت کولی. په ځان رحم وکئ، په خپل خاندان رحم وکئ، په خپلو بچو رحم وکئ. چې دا څوک ونه وایي چې بچی دی نشئ دی، پوډري دی، آیس کی، چرس کی، سګرټ څکي، دا ونه وایي څوک. باید چې داسې ووایي ستا بچي ته چې یاره ستا پلار ډېر غیرتي سړی دی، ډېر مؤمن دی، ډېر پرهیزګاره دی، پنځه وخت لمونځ کوي، تبلیغ کیږي، ذکر اذکار کوي. باید دا ووایي. ځان سره سوچ وکړه په دې خبره باندې. باید ستا بچي ته څوک دا ونه وایي چې پلار دې نشئ دی، ستا وراره ته څوک ونه وایي چې تره دې نشئ دی. ستا د وجې نه ستا وراره بدنام نشي، ستا بچی بدنام نشي، ستا پلار بدنام نشي، ستا مور بدنامه نشي. دې ته سوچ وکړه. او دا خبرې په مونږ باندې اثر نه کوي، دا په مونږ باندې اثر نه کوي. مونږ خپل بدنونه تباه کړي دي، مونږ خپل عزتونه د لاسه ورکړي دي. دا خبرې مونږ ته هسې ګپ شپ ښکاري. هغه چا نه تپوس وکئ چې د چا مور نه وي، د چا پلار نه وي،
د چا تره نه وي، د چا رشته دار نه وي، د چا د څوک تپوس کولو والا نه وي، نو چې درته وجاړي، افسوس وکړي، فریاد وکړي، د سترګو نه اوښکې راشي، بیا به یې ته ومنې. دې وجې نه پیغمبر فرمایي که نه نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دې کې اکثر خلک ناشکره دي. مونږ باندې الله نعمت کړی خو مونږ د دې نعمت قدر نه کوو. سوچ وکئ په دې خبرو باندې او ځان سره عزم وکئ، عهد وکئ، لوز وکئ، په ځان باندې تکلیف تیر کا. خوراک به صحیح نه وي، وهل ټکول به وي، تکالیف به وي، یخني به هم وي، ګرمي به هم وي، خلک به دې وهي هم، تا ته به کنزل هم کیږي، بې عزته کیږي به هم، ټلیفون به هم نه کیږي، ستا تپوس به هم څوک نه کوي، خو بیا به هم ته دا عزم کې ځان سره به وعده کې کلک به ودرېږي، استقامت نه به کار اخلي چې نه زما دې څوک تپوس نه کوي، زه دې وهلی شم، زه دې بې عزته شم، زما دې پیسې خرج شي، زما دې هر څه د لاسه ورکړی شي، خو زه به ځان نه یو صحتمند ځوان، یو نوجوان، یو سپین ږیری، د معاشرې مطمئنه سړی، هغه خلک چې په هغې باندې خلک اعتماد کوي، دا به د ځان نه جوړوم چې وعده دې ځان سره وکړه، عهد دې وکړو او استقامت درکړي په دې باندې ودرېدې، جوړېدی شي، د معاشرې بهترینو خلکو کې راتلی شي، او چې وی نه ته مې وهه چې ووتم نشه به کوم، نو بیا ذلیله وي، رسوا وي، رسوایي ذلیله به وي او همیشه به وي، او امید د دې خبرې کېدی شي چې په دغه حالات کې په نشې کې به تا ته مرګ راځي، کلمه به دې نه نصیب کېږي او جهنم ته به ځې. نو سوچ وکئ تاسو ته دوه لارې دي، اوس جنت ته ځئ که جهنم ته ځئ، عزت غواړئ که بې عزتي غواړئ، د معاشرې سکون غواړئ او که د معاشرې بربادي غواړئ. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ وعده به وکئ ځان سره، څه به وکئ؟ وعده به وکئ چې څه به کوو؟ ځان حفاظت به کوو. څه به کوو؟ ځان سره عهد وکئ، لوز وکئ چې دلته نه وځې چې ستا د مور په سترګو کې خوشحالي، ستا د پلار په سترګو کې خوشحالي، ستا ورور خوشحالی، تا ته معاشره ویلکم وکړي، خوش آمدید درته ووایي، هوسې نه چې وتښتې لاړ شي، بیا په ډیرانونو کې کښېنې. موږ ډېر خلک ولیدل دلته نه روغ ووتل، بیا یې نشې شروع کړي، بیا یې راوستل، بیا ذلیله شو. باید دا کار موږ ونه کړو. وعده ده انشاءالله ځان به برابرو، معاشره کې به بدلون راولو، هغه ملګري چې نشیان دي هغوی ته به دعوت کوو د دې خبرې چې نشه به پرېږدو، هغه خلک چې هغوی نه پوهېږي هغوی کې به موږ اویرنس پیدا کوو چې دا تباهي ده، دا ضلالت دی، دا رسوایي ده. انشاءالله په دې باندې د ټولو وعده ده. الله رب العالمین دې ټولو ته صحت ورکړي، الله رب العالمین دې تاسو خوشحاله کړي، او الله رب العالمین مو روغ جوړ کا چې د معاشرې په فلاح کې تاسو کار او خدمت وکړئ. الله دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. چا څه سوال شیخ صاحب ته تاسو کولی شئ، تاسو ته جواب ملاویږي. हर सवारे के 400 सवाल से खबर है जिसके जो भी मसले दीनी के बारे में तो बता दो।